اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. درنو پښتنو د افغانستان پښتونستان د دنیا په ګډ ګډ کې پښتنو سلامونه درته کوم. ما دا یو ویډیو جوړه کړې وه دینه مخکې یو څو ورځې مخکې، نو په هغې کې مونږ وی چې دعا مو وکړه چې خدای پاکه زمونږ اتفاق راولي. خو زه چې د روم ته ګورم او د کامنټسو ته ګورم نو ما ته داسې اندازه لګي چې اتفاق خو نه راځي، خو جګړه جوړه شوې ده په دغه ځای کې. مونږ دارونه ورغلي دي په یو بل کې او دا کنځل ویل او بدې ردې یو بل ته وایي. نو خدای قرآن ته وګورئ، دا مونږ په یو بل کې لږ اخته یو چې تاسو په دې ځای کې په یو بل پسې اخته شئ، ځکه چې مونږ راولو پیس راولو، مونږ امن جوړوو او مونږ وایو چې یاره زمونږ یو شو او مونږ پښتانه راغون شو یو شو، په دې ځای کې تاسو جګړه شروع کړې ده، په اتفاق کېږئ نه. هغه قدرتي خبره ده چې پښتانه به چیرې په اتفاق نشي. خو اوس دې ټایم کې کوشش په دې پکار دی لګو چې که ته په اتفاق نه شوې نو والله چې پرېږدي دي نه، هلته دې وګوره خانه دا خبرې پرېږده، که څوک دې بچ دی که نه نو هغه دې دا سوچ نه کوي چې په ما پسې نه راځي. روان دی دا اور اغستی شوی دی اورې د پښتنو په کور کې، هغه که افغانستان طرف ته دی او هغه که دی خوا د پښتونخوا پښتونستان طرف ته دی. اور اخیستی شوی دی او دا اور بلیږي، رو خورېږي. او که دا اور مونږ په ټایم مړ نه کو، اوس خو ټایم ډېر وروسته دی، لکه ډېره ګرانه دی چې مونږ یې مړ کړو، لکه اسان کار نه دی چې دا مړ شي دا اور. خو والله که مونږ څه ونه کړه نو قسم مې دې په خدای چې سر خو مرک دی، هېڅ څوک نه پاتې کېږي. دا بهر چې کوم ناست دی دغه پاتې شي کنې هلته خو وګوره، هلته خو چې ځان اندازه اخلم چې څوک حلالېږي او څوک په بمونو کې الوځېږي او څوک په ماټرو کې الوځېږي او دغه حل دی. نو خبره دا ده خوږ ورونو چې تاسو په اتفاق شئ، دا جنګ جګړه پرېږدئ نور د یو بل سره. دا تاسو څه کوئ؟ د کمې پورې به دا جګړې تاسو کوئ ظالمانو؟ یو وایي چې په پاکستان پسې خبرې مه کوه. دا ټایم مونږ چې کوم دی د پاکستان او د افغانستان نه دی وروره، لاول د دې سره خیر غواړه، د پښتنو خیر غواړه، د قام خیر دی غواړه، وروسته به بیا د پاکستان او افغانستان خبرې کوو چې څه به کېږي. دا خبرې د پښتنو کوو، اوس په دې ټایم کې د پښتنو فکر وکړه. ته دا پرېږده چې ته په پاکستان پسې خبره کوې او ته په افغانستان پسې خبره کوې. ته څوک یې او زه څوک یم؟ ته دې د افغانستان شې که نه زه، او زه دې د دې خوا د پښتونخوا شوم، زه څوک یم او ته څوک یې؟ یوه مینه نه یو مونږ. که تا چکزه یې، که تا پردې یې، که ته محسود یې، که ته وزیر یې، که ته مومند یې، که ته بنګش یې، که ته اوتمانزه یې، که ته هر څوک یې، خو موږ خو پښتانه خو یو که نه؟ یوه وینه نه یو، زما سوچ او ستا سوچ یو نه دی. موږ څوک یو؟ ټیک ته زما او ستا په ژبه کې فرق دی. زما ژبه چې کومه ده نو هغه مکس شوې ده لږه ډېره، ما ته پته ده. ستا ژبه چې کومه ده نو هغه بعضې ټایم کې به پیوړي. خو که تا ته زه ووایم نو ته قندهار ته لاړ شه، د قندهار کې جدا ژبه ده، پکتیا ته لاړ شه، په پکتیا کې جدا ژبه ده، په کونړ کې جدا ده، په لوګر کې جدا ده، په وزیرستان کې جدا ده، د اپریدو جدا ده، د پېښورو جدا ده، د یوسفزو دې خوا چې راځې پسې مختلف کېږي ژبې. خو پښتو خو ده که نه؟ زما او ستا کلچر چې کوم نه نو یو خو دی که نه؟ زما او ستا سوچ یو دی، زما او ستا وینه یو ده. ولې زه ستا سره جګړه وکړم؟ په څه جګړه وکړم؟ تاسو به نه قلاریږئ؟ د کمې پورې به دا چې کوم دی د یو بل سره لکه د سپو ورغلي یو. اورې نو دې سوچ ته نه، په دې ته سوچ نه کوو چې یاره دا څه روان دي نن سبا زمونږ په دې خلکو. دغې ته سوچ ولې نه کوو؟ مونږ به بل سړی ولې بل سړي ته بدې ردې ولې نه وایو چې په خپل ورور او پښتون پسې زه خلم. اوږه ښکته وړل پکار ده چې تاسو مونږ یو بل ته اوږه ښکته ویې نه وړه که نه نو ګرانه ده پیره. زه خو ورته یم چې ګرانه ده، مونږ به ډېر دلته خبرې وکړو، هر سړی به راچوت شي، ډېرې قصې به کوي او لانجې به کوي. خو دا د دې شیونه نه دي پیر صاحب، ډېره ګرانه خبره ده، دا اسان کار نه دی. که ته وایې چې زه به بس خبرې وکړم او دوه درې او بس بیا به په پوسټ کړم په دغه باندې په یوټیوب باندې او خبره خلاصه. دې خبرې نه دي پیره، سیریس کېده پکار دي، صحیح سوچ پکار دی. دا د ماشومانو دا کار پرېښوده پکار دی چې ته ردیز یې او زه ردیز یم، زه څوک یم او ته څوک یې. هلته چې پښتون خوږېږي زما دلته زړه درد کوي که نه کوي؟ ولې نه کوي؟ تا دقه سوچ وکړه، دقه ته سوچ پکار دی. د پښتنو سره مینه شروع کړه، د پښتنو سره جنګ جګړه او بدې ردې ورته مه وایه، کنځل مه کوه پښتنو ته.
بل سړی راځي را چوتېږي قسم مې دې په خدای چې لاول زه یم نو زه به تا ته اوس کنځل وکړم او بل پښتون ورته به څه کنځل څه وکړم او د دې د لاسه خو دغه خلک په مونږ لدې کوي که نه چې مونږ په یو بل کې که د سپو ورغلي یو اورې او هغه خلک چې کم دی نو هغه زمونږ نه فایدې اخلي دا سیاستدانان چې کم دي دا ګاګړان چې ناست دي دا دولت د اوسه بېغیرته چې کم ناست دي دا برید چې تاوی دي یا برید چې تاو کړي اورې او دا ځان ته چې څه وایي نو وروره قلار شئ ګوره څه سوچ پکار دی په دې ټایم کې خپل بچي چې کم دی تعلیم یافته کوي کوشش وکړئ چې څونه تاسو کولی شئ هر سړي له پکار ده ځکه چې زمونږ نه خو اسیم قلم اخیستی شوی دی زمونږ په علاقو کې او باچا درته یم قسم په خدای چې که نن په دو ده که زه دې بچ یم که نه زما علاقه دې بچه ده که نه نو بچ په نه ویم را روان دي په ما پسې را روان دي په تا پسې را روان دي کم سړی وایي زه دې بچ یم زما څه نشته که نه مړه پرېږده هغوی په تا پسې را روان دي قسم په خدای دې کې دې خلاص شي څونه ښکلی خلک چې کم دی نو بې کوره شو ته وګوره ته په خپل کور او جایداد کې چې کم دی که نه یو سړی بې کوره شي او ګرځي لکه د ماجرو په شاني قسم دا څه ژوند شو ده تو داسې خلک پکې د دونه ښایسته لکه عزتداره خلک که نه قسم مې دی په خدای چې په هغو زما د زړه خوږ شي چې هغو په دې کومو ټینټونو کې پراته دي د یو ټایم ډوډۍ هغو ته نه میلاویږي دې ته سوچ پکار دی ظالمان دا به څه کېږي او نور زمونږ په علاقو کې څه نشته دا یو دوست هغه خبرې شروع کړې وې دلته ماته نیچرل ریسورسز په باره کې نو زه به تا ته وایم چې زمونږ دا غرونه نه دي دا غرونه په افغانستان کې دی او که دی خو په پښتونستان کې دا غرونه چې کم دي که نه دا ډک دي د نیچرل ریسورسز نه قسمه قسم کاڼي دیک شو که نه قسمه معدنیات ډک دي وروره خو مونږ دقه په یو بل پسې راغستې ده دقه چاړې م راغستې په یو بل پسې یو بل هلالو دې ته خو مونږ څوک نه دی کړی که نه ستا په علاقه کې څه نشته غرونه ستا سره شته ستا سره موسمونه شته ستا سره اوبه شته ستا سره معدنیات شته د دنیا د ټول نه زما په نسبت باندې چې کم دی نو مالدارترین علاقه ده خو که ته لږ ځان وپېژنې او لږ راپاسې او لږ همت وکړې چې د دې لانجو نه خلاص شي د دې غول چې راپسې دي نو چې د دې نه خلاص شي نو هله به څه وکړو که نه نه دلته وروره مونږ په یو بل کې نښتي یو او دا صرف د یو څو ملګرو ته یم الله هم خوشحاله کړه د خدای قرآن ته وګورئ ګوره د دې نه دا ډېر ملګري دلته راځي ته لکه دغه کېږي ډسکریج کېږي او ډساپوینټ شي سړی چې دا وګوري چې یاره مونږ په یو بل کې ورغلي یو د خدای قرآن ته وګورئ بس که دا خبره پرېږدئ بلې ویډیو سره به راځو او هغه به صرف او صرف په نیچرل ریسورسز باندې خبرې کوو زمونږ په علاقو کې چې کوم دي په پښتونستان کې او په افغانستان کې چې کوم نیچرل ریسورسز دي انشاءالله په هغې باندې به زه خبرې کوم اورئ او تاسو که څه داسې کامنټس یا ویوز یا اوپینینز یا چاته څه معلومات دي چې ما ته ګوډ پوینټس راکولی شي نو مهرباني وکړئ کامنټس راکړئ پرسنل میسج راکړئ او لکه زه به اپریشیټ کړم ځکه چې زه را روانه ویډیو صرف او صرف په دې نیچرل ریسورسز باندې کوم نو عزتمن شئ مسافرو پښتنو الله هم خوشحاله ساته او مهرباني وکړئ په اتفاق شئ عزتمن شئ او زما له طرفه باچا خان صاحب راسره نشته بیا نو زما له طرفه او د باچا خان صاحب له طرفه ورته سلامونه وایم او عزتمن شئ الله هم خوشحاله ساته د رڼا حاجتونه هم خدای پوره کړه او وروره لاړم ده السلام علیکم پښتونخوا پښتونستان او افغانستان زنده باد السلام علیکم